بلخ ته د افغان حاجیانو لومړی جوپه کې 345 کسان راورسېدل. په سعودي عربستان کې د اسلام دین د 5م ستر او سپېڅلي رکن د حج فریضې تر ادا کولو وروسته د هیواد شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د حاجیانو لومړی جوپه چې 345 کسان پکې وو، تېره ورځ چهارشنبه مازدیګر د مزار شریف مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر ته پر رسېدو سره ښکته شول. بلخ کې د حج او اوقافو ریاست د حاجیانو د پروازونو عمومي مسؤل عبدالقهار عزیزي وایي له 9 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو څخه تللي حجاج د افغانستان حج او اوقافو وزارت له لوري ورته د تګ او راتګ، خوراک، څښاک او هلته د دوی لپاره د اوسېدو اړینې اسانتیاوې برابرې کړې وې. حجاج 9 ولایت شمال و شمال شرق البته از میدان هوایی مزار شریف توسط ریاست ارشاد و حج اوقاف مدیریت شد. تمام امکانات داخل مجتمع الحجاج ولایت بلخ غذای 3 وقته برای آنها آماده بود و اتاق استراحت برشان بود. اتاق خدمات 24 ساعته آنها با حسن درست صورت گرفت و بعد از او مطابق اسکیجول کامیر در هر طیاره با تعداد 346 نفر بار تنظیم کردیم. از مجتمع الحجاج در میدان آوردیم، از میدان هوایی به صوب عربستان سعودی انتقال یافتند. این نخستین پرواز حجاج زون شمال است که یا در اولین پرواز از رفته بودند. بعد از ادای مناسک البته اون سهولتایی که وزارت ارشاد حج و اوقاف در مکه مکرمه در مدینه منوره برای آنها گرفته بود توسط استادای ورزیده و بعد از ختم مراسم حج الحمدلله امروز مال خیر به میدان هوایی مزار شریف نشست کردند. ورته مهال د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د عملیاتي برخې امیر احمد خالد اختیاري وایي سږکال شمالي او شمال ختیځو ولایتونو څخه په 21 پروازونو کې 6552 افغان حاجیان د فرضي حج د ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي وو او د حج مناسکو تر بشپړېدو وروسته بیرته په لومړۍ جوپه کې 345 حاجیان مزار شریف ښار ته راورسېدل. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په 13 مې باندې زموږ پروازونه د مزار شریف نه شروع شول د جدې شریف خواته او د مدینه شریف خواته چې مجموعاً موږ 6552 تنه حجاج کرام انتقال کړل او نن الحمدلله بعد د ادا د فریضې د حج نه حجاج کرام بیرته راورسېدل او ان شاء الله هر شی منظم دي، د ټول شان ترتیب نیول شوی ده. میدان هوایي 24 ساعته فعاله ده او په خپل توګه ټول کارمندان مصروف دي خدماتو. بل لور ته له حج څخه یو شمېر راستنه شوي حجاج د خوښۍ سربیره وایي چې سږکال د نورو کلونو په توپیر په مدینه منوره کې د اسلامي امارت حکومت په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیا او سهولتونه برابر کړي وو او د دوی په وینا چې له ټولو امکاناتو برخمن وو. ما امسال الحمدلله در مدینه منوره که در سالهای قبل این خدمات نبوده، نان منظم در مدینه منوره هم داشتیم که این سابقه نداشته. برای اولین بار ابتکار از امارت اسلامی افغانستان الحمدلله بوده تا برای حجاج سهولت جدیدی را فراهم سازند و تفاوت‌های دیگر این بود که نانهایی که مشکوک بودند الحمدلله امسال آن نانها وجود نداشت. مثلا اکثر مردم ما علمای ما سر گوشت مرغ شکایت داشتند که بعضشان درباره حلال بودنشان بود که این در کدام جای ذبح همیشه مشکوک بودند. امسال الحمدلله اصلا ما گوشت مرغ را ندیدیم. هر منویی که برای ما تنظیم شده بود قابل قبول تمام حجاج بود. امارت اسلامی افغانستان سهولت‌ها را در مدینه منوره در مکه مکرمه برای حجاج در نظر گرفته بود. مناسک الحمدلله بسیار خوب گذشت. تمام خدمات و مسئولینی که مربوط خدمت حجاج بود همه ایشان فعال بودند. حاج صاحبا همه ایشان از کارکردهای مسئولین حجاج امسال خوش هستند و خوش بودند و در جاهایی که قبولیت دعا بودند در حق وطن خود، در حق نظام امارت اسلامی و خلاصه می که ملت آباد و آزاد و یک ملت کامیاب و سرفراز گفته همگی حجاج دعا کردند. د معلوماتو پر بنسټ سږکال له ټول هیواد څخه افغانستان ته د سعودي عربستان د ونډې او سهمې له مخې شاوخوا 10 افغان حاجیان مکې مکرمې ته تللي دي چې له دې ډلې څخه د 9 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو 6552 حاجیان هم پکې برخه یې درلوده.